طالبانو اسلامیزم روح ته دغه ای علماو مکه نه د الله خاطر وکي مکه نه یا کار وکي کتابونو ته کار وکي په رب العالمین چې الله عز وجل ډیر غیرتی ذات ته علم وسیله مگر زوی د دې لپاره چې دنیا په باندې وګرځوي دا اوس خو تاسو ډیر علما ویني کله په دې دربار ګرځي کله په دې دربار ګرځي کله په دې وزیر ته ورسه پیسې درکې کله دې ته ورسه پیسې درکې خاورې د پغه پیسو باندې واوړي چې اسلامي امت ورستر بلې د ذلت حالت تر الله پاک مو که دغه علما جوړوه چې درباریان علما خدای مو یو علما کوي بيخي علماونه چې درباري علما چې د امت په ګټه باندې نه امت راويخ نه کوي څوک مڅک طالبانو د اسلامی تربیه هدف چي دي ما خو ډیر بزوغه کېږم دا خو دومره ډیر وخت بدی وته طالبانو ورونو د اسلامی تربیه اهداف چي دي نو زه به کوشش وکم طالبانو ورونو چې ټول ونه وایم دغه اهداف دي کې به یو څه اهداف وایم یو له اهداف طالبانو د اسلامی تربیه له اهدافونه یو له اهدافونه اداره طالبانو ان يتشبع ابناء المسلمين بروح الدعوه یو پښتنه کوم تاسو نه الله دی وکي چې ماته ښه جواب راک طالبانو یو څوک چې لزان نه دفاع کوي دا مدافع قوي وي او که حمله کوونکی قوي وي یو څوک په چا حمله کوي یو څوک دفاع تر نه کوي قوي څوک حمله کوونکی قوي ده کنه او دفاع کوونکی او ضعیف ښه اوس تاسو دا یو عقلي خبره ده چې ټولې مني اوس دې ما خبر واورئ